د ایګل کینډاو چینایي شرکت مسؤلینو د ډبرو سکرو له سرچینو د برېښنا تولید پروژې د تثبیت لپاره کاپیسا ولایت ته سفر وکړ. د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې په دې سفر کې د دغه چینایي شرکت تخنیکي کارکوونکي هم حضور لري او تمه کېږي چې د سیمې له تثبیت وروسته ایګل کینډاو چینایي شرکت د ډبرو سکرو له سرچینو تر 100 میګاواټه برېښنا تولید کړي. دغه وزارت زیاتوي چې له سروې وروسته به د اوبو او برېښنا وزارت او د چینایي شرکت تخنیکي ډلې د پروژې د امکان سنجولو څېړنې پیل کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اورګاډي پټلۍ اداره وایي چې د اورګاډي پټلۍ د نړیوالې ټولنې د منځني ختیځ برخې ځینې غړي د سیمې د نښلولو او د اورګاډي پټلۍ د پراختیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ټولنې تخنیکي ناسته د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اورګاډي پټلۍ ادارې د رئیس په حضور په ترکیه کې ترسره شوه او د ترکیې، ایران، سعودي عربستان او د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو استازو د اورګاډي پټلۍ له لارې د سیمې د نښلولو، معیاري کېدو، د لیږد رالېږد ګړندي کولو، ډیجیټلي خدماتو او د چاپیریال له ککړتیا د مخنیوي په اړه خبرې اترې کړې دي. طالبانو 4 ټانکرونه ټیټ کیفیت لرونکي تیل چې له ایرانه هېواد ته وارد شوي وو بیرته دغه هېواد ته لیږلي دي. د طالبانو د سټنډرډ ملي ادارې وایي دغه ادارې د ټیټ کیفیت لرونکو تیلو له واردولو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستي دي. دا اداره له سوداګرو غواړي چې د کیفیت لرونکو توکو په واردولو کې هڅه وکړي.